دی وجه محترم ځان وساتئ. او دغه فتنه چې راله د منیر شاکر شکل کې ظلم یې دا وکړو، د پښتون د حقوقو اواز یې ولګو، د پښتون د حقوقو اواز یې نه لګو. اخو د پښتنو وینې توی کړي وي په دا خیبر کې د پردو وینې چې توی شوي دي، د هغوی کورونه چې تر اوسه پورې وران دي، هغوی چې در په در دي، د وجې نه وي په سده کې هغه کم وربل کړی و، هغه پښتانه نه و، هغه خلک هته و چې پته ولګېده چې اوس مې نور دا ریاست هم نه برداشت کوي، ځکه دغسې کارونه یې وکړله دغسې کارونه یې وکړله چې هغه د دې خاورې امن ته هغې نه نقصان رسېدو. نو په هغه وخت کې بیا په دې ناره باندې ځان بچ کوو د پښتون د حقوقو لپاره چې څوک اواز لګوي، مونږ د هغې مخالفت نه کوو. ها په دې صادر کې چې څوک ځان پټوي او د رسول الله د حدیثو نه انکار کوي، دا د امت دشمن دی، دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دشمن دی. د رسول الله دشمن به زموږ ستاسو څنګه خیر خوا شي. پښتنو یو ډله د مولانا بجلیګر صاحب رحم الله الله دې په خبر کرونو رحمتونه ووروي، هغه فرمیل ویل دغسې وخت دی که چا د خدایي دا وکړم شل دېرش به ورپسې وي. یاره د رسول الله حدیث نه مني او دا وایي نر ملا دی، د رسول الله حدیثو نه انکار کوي، په هغې اعتراضات کوي او دا وایي بلکل حق خبره دا ویلی، حق ګو ملام دا یو دی او دغسې ملا دی. یقین وکړه په ژوند او زندګۍ ورته مونږ ستړي شوي یو. تاسو به دا ممبر اورېدل، مونږ ورته ویل یوې ګنټې له مونږ سره مخامخ کوي، ابه د هغه ځای نه بدماشي شروع کړه، زه به دا وکړم او دا ما ورته هېڅ مه کوه، مونږ سره مخامخ شه، په دلیل سره خبره وکړه د الله بنده. وسجدا نور کم ضروریات دی باقیات دی، مونږ دې ته م وایو جنګ جګړه د مسلې حل نه دی. زما او ستا په منځ کې دلیل شته دی، قرآن دی، احادیث دي، راځه مونږ سره د دلایلو په منځ باندې کښېنه، د دلیل په بنیاد باندې مونږ پړ که قسم دی ستا خبره قبلو. لیکن دغه خو ته نه شي کولی، د دلیل په بنیاد مونږ ته راشه، مونږ سره خبره وکړه، مونږ درته قناعت درکو، مونږ درته اطمینان درکو، مونږ درته هره خبره د قرآن په آیاتونو سره ثابتو. هغه 1400 کاله کوم دین چې راغلی ته ولې دا کړلی وې؟ ته ولې 1400 کاله دین چې کوم په تواترو سره راغلی د هغې بنیاد وباسي. بهرحال محترمو د دې فتنو نه ځان وساتئ، خصوصا په دا سوشل میډیا باندې دي په حدیثو پسې استهزا کوي بدوخته. د رسول الله د قرآن په نوم د رسول الله دا فرمیلي و کنه یدعون الی کتاب الله، خلک به قرآن طرف ته رابلي ظاهرا، خو قرآن سره به هېڅ تعلق نه وي. الله رب ذوالجلال دې دغه مهلکې او خطرناکې فتنې نه مونږ محفوظ وساتي. واخر دعوانا